أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم او فریق دی اخکارات گنانا وباطنا او پټا د ګنانا ان الذين يقيننا كسان يكسبون الاسم چکوي ګنا لرا سيجوزون زرد چې جزا ورکړي شي دیتا بما كانوا يقترفون پاغسو چې دوی کولو په دې آیت کې د عربو یو بل مرض هغه ذکر کړي چې د ځان نه حلال او حرام جوړولو بهای هغه به کولا په بربنده به طوافونه کول او ځان هغه به بربندولو او حلال کې دیته به عیب او دا به نه غاڼو کم سيزونه چې هغه به الله حلال کړیو لکه غوا شو ګډه شو چیلې شو نو دوی بر اول کېدل هغه به د معبودانو د وجنا بدو هغه به غنل او کم شی چې هغه به حلالو کم شی بهای چې هغه به حرام وا نو داغي به اس فروا هغه به نه کوله وذروا ظاهر الاسم او پریک د یو ښکارا د ګنانا و باطن او پټا د ګنانا مفسرین ذکر کوي ابن زید رحمه الله اغوی ظاهر الاسم د ښکارا ګناه نه مراد ځان بربندول دی په ثواب کې او پټه ګناه هغه صدا هغه زنا ده دویم قولو د امام مجاهد رحمه الله ده امام مجاهد رحمه الله وی د دینه مراد ښکارا او پټو ګناهونه مراد دي دریم قولو د قتاده رحمه الله ده د دین مراد کم یا زیات یا مراد د دین پټو او ښکارا گناهونه هغه مراد دي سلورم قولو د امام سدی رحمه الله ده چې د ظاهر نه مراد د زناکارو د جندو والا خذو سره زنا هغه مراد ده ځکه په خوا زمانہ کې با کم زاین کې با چې زنا کېدل نو پاغي به جندې لګولې وښکارا چې کوڅوک دا کار کین واغه دیزه ترازه او باطنا د دینه مراد د یارانی او د دوستانی والا د خود سره زنا هغه مراد ده پنځم قول د اکرمه رحمه الله او د سعید ابن جبیر ده د ظاهر نه مراد هغه خود سره وعده کول دي چې دا غوي سره وعده کول حرام دي ځکه بعد خپلوان زنانه دي
لکه خور دا مور دا ترور دا نو دې سره نکاح کول دا حرام دي نو دی براله کېدلو هغې سره به نکاح کوله او د باطن نه مرادو هغه زنا ده شپږم قولو د امام کلبی رحمه الله او د ابن عباس دی چې ظاهری ګناه زنا ده او باطنی د زنا خیال راتلله په زړه کې او وم قولدار وذروا ظاهر الاسم وباطنا د ظاهر الاسم د دین مراد هغه گناهونه دي چې د ښکارا بدن سره تعلق لري او باطنن مراد چې داغي تعلق د عقیده او د زړه سره یا اتم قول دار ظاهر الاسم د دین مرادو هغه گناهونه چې ضرر او قباحت ټول خلکو دا ښکار دي هغه په پټه باندې او هغه په ښکار باندې وي باطن نه مرادو هغه چې داغي ضرر پټوي خاص خلکو ته معلومي او نور خلکو داغه په ضرر باندې نقصان باندې نه پويږي نه هم قولدار ظاهر نه مراد چې ظاهري اندامونو سره تعلق لري او باطن نه مراد هغه چې د زړه سره تعلق هغه لري لکه حسد شو کینه شو الله سورت آراف دردیر شمو نمبر آیت مبارک گوریا سورت آراف دردیر شمو نمبر آیت مبارک کی وی د سورت آراف کی قل ورتوا انما حرم ربی الفوائشا یقینا رب زما حرام کلی دی بدکارونا ما ظهر منا چخکاروی داغینا وما بطن او کفوٹوی وما بطن والاسم گناہ والبغی او زیاتے بغیر الحق پناروا سرا وان تشرکو باللہ او چتاسو شرکو قید اللہ سرا ما لم ينزل به سلطانا چنه دیر علی گلے پاغیبانی سدلیل وان تقولوا علی اللہ او چوائتا سب اللہ بانی ما لا تعلمون سوچ تاسو پی نپوہی گیا او حدیث کے مرازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د گناہ بارک تپوسو شو نبی علیہ السلام فرمائل الاسم ما حاک فی صدرکا وکرہت آیت لعالیہ الناس گناہ اغدا چستا پزلکی پریشانی پیدا کی او ستا خوخنی خلقو تا چی داغی اطلاعو شی چی خلقو دو دینا خبر نشی ان الذين يقيننا كسان يكسبون الاسم چکوی گناہ لرا يكسبون الاسم چکوی گناہ لرا سيجزونا زردا چ جزاب ورکلشی دویتا بما كانوا يقترفون پاغ سوچ دوی کولو ولا تاکلوا مخری تاسو مما داغسنا لم یذکر اسم الله علیه چنوی یا شوی نوم د الله پاغ باندې وانه لفسق یقینا دانا پرمانی دا وان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم
وسوسه چوي خپلو دوستانو ته لیجادلوکم چې جګړه وکړي ستاسو سره وان اطعتموهم او که تاسو خبره ومنئ د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخا تاسو بشئ د مشرکانو نه ولا تاکلوا او مخری تاسو مما لم یذکر اسم الله علی داغ سنا چې نوی یاد شوی نوم د الله پاغي باندې ابل اور د مونږه په دې باندې تفصیل کړو چې بعد خلکو اغي دا ویل چې الله یو ساروي مړ کی نو تاسو نه خورئ او چې بخپل باندې مړ کی یو نو تاسو هغه خورئ نو موږ تفصیل په دې باندې دا کړو چې مسلمانان کم علال کی نو پاغه باندې سوې بسم الله وې او پاغه باندې بسم الله نه دا ویلې شوی او بل دا چې دې کې کما غند وینې نو هغه تنوزي او ارچ مردار شي نو هي کې غند وینې هغه پاتې شي مما لم یذکر اسم الله علی چې نو یا شوی نوم د الله پاغه باندې وانه لفسق یقینا دانا فرمانی دا وانه لفسق دا د الله د حکم نو وتل دي وان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون الی اولیاءهم وسوسه چوي خپل دوستانو ته لیوحون الی اولیاءهم ابن عباس رضی الله عنه تا یو کس ویلا چې مختار بن ابي عبید وای چې ما ته بیګا د شپې وحی شوی دا نو هغه ویلو صحیح وای راوی وای مال په دی باندې قار راغې زمان نفرت پیدا شو چې ابن عباس څنګه دا خبره کوي چې رښتیا ده نو ابن عباس ویلا هما وحیانی دا دعا وحیدی وحی الله یو وحید الله دا محمد صلی الله علیه وسلم تا دا د الله وحیدا او الله نبی له سلام تر علی گلی و وحی شیطان او بلا وحید شیطان دا نو هغه خپل دوستانو ته کیا او بیا د آیت وی و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم یقینا شیطانان وسوسه چي خپل دوستانو ته لیجادلوکم چې جګړه وکړي تاسو سره مجادله دي ته ویل کیږي چې اسی چالاکی کوي او رښتینه دلیل هغه ور سره نه یا وان اطعتموهم کتاسو خبر او منئی ددوی اے پی ما یامرونکم به فتح القدیر کی وای وینهونکم عنه یعنی کد مشرکانو تابعداریم داغي په امر او نهي کې وکړه نو مشرک انکم لمشرکون یقینا خامخا تاسو بشیو د مشرکانو نا او تفسیر قاسمی کې وایي وَإِنَّ طَعْتُمُوهُمْ اے پہ تحلیلی ما حرم اللہ او تحریمی ما حل کتاسو دو مشرکانو خبر اومن اللہ پا تحلیل او تحریم کی نو مشرکان بشیا زکا مشرکان مردار تا حلال ویا او اللہ ورطا حرام ویلی نو سوک چی دا مشرکو دا خبر منی دو آغا با مشرک شی زکه دیر اول کېدو د الله نما سوا د مخلوق او صفات وا هغه شروع کړ چې ګوره دا پلان کې ویل دي چې دا حرام دي نو دا حرام دي پلان کې ویل دي چې رجی دا حلال دي نو دا حلال دي سورته کهف اتهشتمو نمبر آیت مبارکه وګورئ پای کې وایو سورته کهف 28 نمبر آیت مبارکه کې وای
28 آیت کې وایي سورۃ کہف 28 نمبر آیت مبارکه کې وایي 28 آیت کې ولا سورۃ کہف 28 آیت کې وایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا دا آیت د اخر نه وې او تابعداري مکوا داغ چا چې مونږ غافل کله دې زله دې عن ذکرنا د یادولو زمانہ وتبع هواه او روان دې په خپل خواهشاتو بسې وکان امره فرطا وی کار د حد نه تیرېدل وان اطعتموهما کتاسو خبر او منی د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخا تاسو بشید مشرکانو نا وذروا ظاهر الاسم وباطنا پریک دی اخکارا د گنانا و باطنا پٹا د گنانا ان الذین یقیننا کسان یکسبون الاسما چی کوي گنا لرا سیجزون نظر دا چی جزاب ورکلی شدوی تا بما کانو یقترفون پاغسو چی دوی کولا ولا تاکلو مخرطاسو مما دا سنا لم یذکر اسم الله علیه چې نوی یاد شوی نوم د الله پاغه باندې وانه لفسق یقینا دا نه فرمانی دا وان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون وسوسه چوي الی اولیاءهم خپل دوستانو ته لیجادلوکم چې جګړو کې تاسو سره وان طاعتموهم کتاسو خبر او منی د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخ تاسو بشی او د مشرکانو نه اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره